د شپې داستان. د لوی او مهربان الله تعالی په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلام، ستړي مه شئ او شپه مو بخیر. د یو وار بیا مو زه سلیمي ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د کوچي ملا په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د معمول سره سم د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. په خپل کور خپل چمبر کې اوسېدلې له خپلې مځکې او خپلې کروندې سره روږدي شوي ملا صاحب ته اوس په عاریتي خونه کې ژوند کول ډېر ستونزمن و، چې په خپل لاس روزلې ونې به یې سترګو ته ودرېدې. هغه له بادامو راتاتې شوې څانګې به چې ور په زړه شوې، هغه د سرو ولو سوړ سیوری، هغه د ماشومانو شور، د ښوونځۍ لپاره منډې ترړې، په قومي جرګو کې ناسته ولاړه، په شاوخوا کلیو کې د ده حیثیت دا ټول اوبه وړي وو. بس د یوه سپین ږیري او قابل ترحم مهاجر په توګه به د بل داد ته ناست و. په زړه به یې اور بل شو، بې اختیاره به پاڅېد او په پردیو پټیو کې به یې بې اختیاره چټک چټک ګامونه واخیستل. تر لرې لرې ځایو پورې به لاړ او بیرته به ستړی ستومان راغی. په کور کې به یې پښې وغځولې. په چهاردره او ارچه کې له ترخو چایو سره روږدی شوی و. ترخې چای به یې وغوښتلې. ښځې به یې اکثره ورته ویل دا میرات مړی چای ډېر مه څښه، وایي د زړه واز دې ویلې کوي، ګټه یې څه ده؟ واز دې نه ویلې کوي، که یې ویلې کولې زما په زړه به لا څه غوړ پاتې وي چې غم یې کوي. ښه دی دغه تریخ چای لا ښه دی، لږ مې یو څه پام ورباندې په بله شي. ملا صاحب له بېکارۍ په زړه ستړی و، نه یې کله بېکاره وخت تېر کړی و، نه یې د جهاد په دې ګرما ګرمۍ کې د بې تفاوتۍ آرام خوبونه خوښېدل. خو ډېر یې فکر وکړ چې څه وکړي. آخر یې دا خوښه شوه چې جهادي سندرې جوړې کړي او په خپل اواز یې ترنم سره په کمپونو کې خلکو ته ور واوروي. په ځوانانو کې به د جهاد روحیه ګوندې ورباندې تقویه کړي. دا هم یو ډول جهاد دی. یو دوه جهادي چاربیتې یې ولیکلې چې څو ځایه یې خلکو ته ور واورولې. د خلکو خوښې شوې. هغه چاربیت یې چاپ کړي. چاپ شوې رسالې یې په کمپونو وګرځولې. خو ژر ور معلومه شوه چې زموږ لوستي خلک هم له کتاب او لوستلو سره چندان مینه نه لري. پاتې شوه په سلو کې کابو 95 نالوستي خلک. هغه به په رسالو ولې پیسې ورکوي؟ زموږ ولس د لوستلو حوصله نه لري، د اورېدلو ډېر شوقیان دي. باید یو ټایپ ریکارډر واخلي او د سندرې په کیسټو کې ورته ثبت کړي. کیسټونه خامخا خرڅېږي، دا هم یوه اندازه ګټه راته کوي. هم به له بېکارۍ ورپورې خلاص یم او هم به مې په جهاد کې برخه اخیستې وي. ښار ته لاړ، یو کوچنی ټایپ او څو سپینې کیسټې یې واخیستې. کمپ پر کمپ ګرځېدا یې پیل کړه. هره ورځ به یې 10-12 کیسټې پلورل کېدې. چې د خپل آواز بازار یې ګرم ولید. د نورو شاعرانو شعرونه، جهادي لنډۍ او دا شان غزلې به یې هم په خپل غږ ثبتولې او خرڅولې. په دې توګه یې ډېر ژر کار جوړ شو. هم یې له بېکارۍ ژغورلی و، هم یې د مسؤلیت ویره کمه شوې وه. کله چې روسانو مستقیما خپل پوځونه افغانستان ته ولېږل، ملا صاحب هم د نورو افغانانو غوندې خپل جهاد ته زور ورکړ. د الحاد او استعمار پر خلاف یې شعرونه نور هم په کیسټونو کې ثبت کړل. تر لرې لرې کمپونو به یې سفر کاوه. د جهادي تنظیمونو جریدې او رسالې به یې لوستې. له حالاتو یې ځان خبر ساته. که به چیرې په کوم جومات کې موقع په لاس ورغله، د جهاد په ګډه به یې تبلیغ هم کاوه، چې دغو تبلیغاتو د مهاجرو نظر ور واړاوه. په هر کمپ کې به یې عزت کېده او یو ځانګړی حیثیت یې له دې لارې وموند.
کله چې خلقیانو د مځکوالو په جایدادونو تالان ګډ کړ، شپږ جریبه مځکه به یې پر بې مځکې بزګرانو ویشله. خانګل او 2 زامنو ته هم د سړي په سر شپږ جریبه مځکه ورسېده. خانګل اوس په 3 برخو بیا خانګل خان شوی و. ښځه یې ورپسې وه چې ژر تر ژره په خپله مځکه یو ښکلی کور جوړ کړي، خو خانګل له یوه سوري شوي ډول پرته هیڅ هم نه لرل. تل به یې ویل په کراره د صبر وکړئ چې حاصل واخلو، کال ته یې جوړوو. تاسې تر هغه وخته چورت پکې ووهئ چې په کومه نقشه یې جوړ کړو، ځکه چې جوړ شوی کور بیا نشو نړولی. دا خبره هغوی هم منله، ځکه د ښځې او زامنو یې دا ارمان و چې خپل کور ولري، هغه هم ښکلی او په نقشه برابر کور. له هغه وروسته به یې ښځه ژر په کلیو ګرځېده چې تازه جوړ شوي کورونه وګوري. هر کور چې به یې خوښ شو د هغه نقشه به یې ذهن ته وسپارله او بېګا به یې زامنو ته ویل. نن مې د پلاني کور ولید، ښه یې جوړ کړی و. ټول 6 خونې لري او 2 یې تشنابونه دي، یوه هم برنډه لري. هغه داسې چې په دهلیزونو ورننوځې، د اوږده دهلیز ښی خواته یې ور خلاصېږي چې ورننوځې د ناستې خونه ده. دا خونه 3 لویې کړکۍ لري چې له هغې خونې راووځې مخامخ بله خونه ده، هغه 2 کړکۍ لري، هغه یې هم د خوب خونه ده او په خوا کې یو تشناب لري چې بیا راووځې دهلیز اوږد غځېدلی، بیا یې مخامخ 2 نورې د خوب خونې دي چې له هغو ورتېر شي یو تشناب او 2 تحویل خانې لري. د کور مخې ته یوه اوږده برنډه لري. زامنو به یې د دې له قوله نقشه جوړه کړه. بله ورځ به یې مور د بل چا د کور حال ورکړ. زامنو به یې هغه نقشه هم تیاره کړه. په دې ترتیب په نږدې کلیو کې داسې کور پاتې نه شو چې دوی یې خیالي نقشه نه وي اخیستې. هره شپه به یې نقشې سره کتلې او بحثونه به یې ورباندې کول. د چا لوی کور خوښېده او د چا وړوکی. چا د تعمیر بیروني جوړښت ته اهمیت ورکاوه او چا یې داخلي سهولتونه په نظر کې ساتل. بالاخره چې د کور د تعمیر په نقشه کې یې توافق حاصل شو، خانګي ورته وویل کور خو یوازې په دې نه پوره کیږي چې د ناستې خونه، د خوب خونې، تشنابونه او تحویل خانې ولري. د غوا لپاره باید څه ځای جوړ شي، بوټي به چیرته اچوو، پخلی به چیرته کیږي. دا هر شی ځان ته ځای غواړي. ګورئ که هر څومره شتمن شو بې غوا مو نه کیږي، تر څو به په کلي شړومبې غواړو چې غوا ساتو. غوا کوډله غواړي، د پروړي ځای غواړي، په اوړي میدان غواړي، باید په هواداره ځای کې وتړل شي. همداراز پخلی، دا خو د خوب په خونو یا د ناستې په ځای کې نه کیږي. بوټي هم دغسې در واخله، باید ځان ته ګوښه ځای ولري. چې د کور ځای په نقشو جوړوو، باید د کور په سرای کې هم له چمن او ګلونو پرته داسې ځای نه وي چې کور بد ور باندې ښکاره شي. بالاخره د کال تر پای ډېرې نقشې جوړې شوې او ډېرې بیرته ورانې شوې، خو چې حساب یې سره وکړ د مځکې له 3 برخو یې له هغومره غنم ورغلي وو چې د دوی د ژمي خوراک شي. د پنبې عاید هم د دوی برخه 12,000 افغانۍ شوې چې له هغې د کیمیاوي سرې قیمت او نور مصارف وایستل اله 8,500 پاتې دي. نو په دې به یې کومه خوا کوله؟ فکر یې وکړ که حاصلات داسې وي په راتلونکي کې هم څه نه ترې جوړېږي. خبره دا وه چې دولت دوی ته 6 جریبه مځکه ورکړې وه. 6 جریبو ته څوک غوایي نه اخلي، نه هم نور تخنیکي وسایل موجود وو. دوی مجبور شول چې په نیمایي ورکړي. هغه چا چې په نیمایي ورڅخه نیوله هغه هم 6 جریبه مځکه درلوده. 2-3 برخې د نورو هم نیمایي ونیولې. طبعا ډېر کار یې په خپله مځکه کې کاوه. د کم حاصلۍ بل لامل دا هم و چې بزګران به یې جنګونو او مارشونو ته بیول. له یوې خوا به بزګر د اوبو وار را رسېدلی و، له بلې خوا به یې مارش ته په مخه کړ. دغه شان د خیشاوې، لو لور او نورو وختونو کې به هم چا د بزګر شخصي کار ته اهمیت نه ورکاوه. باید موټرونه ډک شوي وای، ځکه خو حاصلات تر نیمایي هم راټیټ شوي وو. خانګي چې له ځان سره حساب کاوه، تر دې 3 برخې زمینداري هغه د ولس نوکري ډېره په ګټه وه، خصوصا چې وزیرګل هم میدان ور پرېښی و. خو که هغه ته چا پرېښی وای، دغه 12,000 افغانۍ خو یې له کوچیانو هم لاسته کولې، له خپله ولسه خو یې ډېر څه بودول. اوس برسیره پر دې چې ولس بیرته ده ته پاتې شوی و، له ولسه لاس ختلی و.
ځکه له یوې خوا نه هغه شتمن پاتې و چې په جوالونو غلبه یې ورکوله، نه د ډول ډنګ ودونه و، نه میلمستیاګانې چا کولې، او نه هم ډم ته چا ضرورت درلود، نه ډم د خدمت لپاره فرصت پیدا کولی شوی. پخوا چې به د ډول ډنګ شو، خلک به پوهېدل چې یا واده دی او یا د چا کره زوی زیږېدلی، خو اوس د ډول له ډنګا غوږونه پټېدل، ویرېدل چې بیا به خلک مارش ته بیایي او یا به یې جنګ ته لیږي. د ژمي څله وه، روسي لښکرې راپورې وتلې، د خلقیانو ټغرې ورټول کړ او پرچمیان یې واکداران کړل. خانګل حیران و چې اوس به څه کېږي. آیا پرچمیان به هم هماغه شان دوی د وطن اصیل بچي ګڼي که څرنګه؟ نه پوهېده چې لاسته راوړې مځکه به ورپاتې شي او که به ویش له سره وکړي. آیا زامن به یې په سازمان کې پرېږدي که به یې د خلقیانو په نوم وشړي؟ څو ورځې پلار او زامنو په کور تېرې کړې. دوی له پرچمیانو ویرېدل چې څه به ورسره کوي. خو تر هغه وړاندې چې پرچمیان په ولسوالیو کې ولسوالان ځای پر ځای کړي، مجاهدین په کلیو مسلط شول. یو دوه قرارګاوې د قرباتور په غره کې جوړې شوې، یو دوه په ګورتپه کې. کله به یې د شپې یو نیم د کمونستانو حامل ځان سره هم بوت او سزا به یې ورکړه. په عام ولس کې روحیه بدله شوې وه، هم له دواړو خواو ویرېدل، هم په کلي ولس کې د جاسوسانو مخه نیول شوې وه. خانګی ورخطا و، هم په ځان ویرېده هم په زامنو. هندو ته به یې لډاره ماما ویل، مځکه یې په خپله خوښه پرېښوده. ویل به یې چې چیرې هندوان او چیرې وښان، ډم سړی یم، ډول او بیاتي د ډم مسله او وسیله وي، زمونږ یې له ملک او پټي سره څه. تر اوسه مې د حاجي صاحب مځکه لډاره نیولې وه، نور دې خدای د خپل خاوند روزي کړي. د حاجي صاحب زوی ته یې وویل، باداره دا ته دا دې مځکه له مونږه خوا مه بدوه، زاړه خدمتګاران یو، د حکومت زور څوک لري، له مجبوریته مې نیولې وه. د حاجي صاحب زوی وویل، خانګله زه په مځکه نه یم خوابدی، مځکه د وخت حکومت در کړې وه، خو یوه خبره باید هیره نه کړې چې تا او ځینې نور کم ظرفه خلک لکه د لار د سر خلي او خاشې ژر هوایې شوی. سنت سلام دې هم هیر شو، زامن د سازمان ته ولېږل او ته د مارشونو سر حوالدار شوې. څه نه و چې په مونږ پسې به دې نه ویل. نور به څه درته ووایم، تیر به په هیرو وګڼم، خو له دې هېڅ ته د ښو تمه مه راڅخه کوه، نه د خدمت غواړم او نه مې بښنې ته حساب کوه. خانګي پرته له عذر غوښتلو بل دلیل نه درلود، خو د احمدشاه اوربوز سم نه شو. په پای کې ورته وویل، نور څه نه درته وایم، له کور او کلي دې هم نه باسم، چې چېرته پروت یې همالته اوسه، خو نوکري او باداري نوره ختمه شوه، د خدمت لپاره نور مه راځه. یوه ورځ خانګل د مجاهدینو قومندان ور وغوښت چې ورشه او د مجاهدینو سرونه اصلاح کړي. زړه بې زړه ور روان شو. چې ور ورسېد، وجود یې له ډاره رپندی اخیستی و، بې اختیاره یې پښې او لاسونه رپېدل. قومندان چې ولید ورته یې وویل، خانګله مه ویرېږه، راځه، دومره وخت چې د خلقیانو خدمت کاوه، هغوی ته دې ډولونه وهل، د هغوی لپاره دې منډې وهلې، څو وخته د مجاهدینو خدمت هم وکړه. موږ ډومانو ته څه نه وایو، که څه هم د خلق او پرچم غړي زیاته برخه ډومان او جولاګان دي، او تا هم په خپل وار ورته کم خدمتي نه ده کړې، حتی تر جاسوسۍ پورې. خانګل یې پښو ته ور ولوېد، سر یې ورته سرتور کړ، توبې یې ورته وایستلې، دعا یې ورته وکړه چې خدای دې مؤمنان کامیاب کړي. هغه چې بیا تسلي ورکړه، لاس په کار شو. په نوبت یې د 12 مجاهدینو ویښته ور اصلاح کړل. چې له کاره فارغ شو، قومندان ته ورغی، ورته یې وویل، قومندان صاحب، موږ غریب خلک یو، له چا سره مو زور نه دی برابر، په موږ چې هر څوک امر وکړي د امر تابع یو، موږ وبخه. ورځه بخلی مې یې، له دې هېڅ ته له ځان سره پام کوه او زامن دې هم نور اداره کړه. قومندان صاحب، تاسې خو وبخلم، له نورو قومندانانو به مې څوک ساتي. خانګله، تا او ستا زامنو ته به د مجاهدینو کارډونه درکړم، که چا څه درته وویل کارډ ور وښیې، څه به نه درته وایي. زه لا په هر حال په زامنو مې ډارېږم. بس نو زامن دې راولېږه، څه وخته به په قرارګاه کې د مجاهدینو خدمت کوي، هم به ساتلې وي
هم بله سازمانه لري وي. خانګی په دې خبره وغوړېد، رخصت یې واخیست او کور ته لاړ. پر ښځه او زامنو یې زیری وکړ چې د زامنو د خلاصون لاره یې پیدا کړه. تر اوسه که په سازمان کې ول او د هغوی له رویې دوی ته په درنه سترګه کتل کېدل، اوس به د مجاهدینو په مرکز کې وي، بیا به هم موږ ورپورې درانه یو. په دې زیرې په درستو کې ساه وغوړېده. سبا یې زامن په مخه کړل او قومندان ته یې وسپارل. له هغې ورځې راوروسته خانګي په اسمانونو کې چکرې وهلې. پر مځکه به یې امر کاوه چې ته رالاندې ځه. ښځه یې هم په بله هوا کې وه. تر هر چا یې غاړه پورته وړه. که پرون د خلقیانو په کوټه ولاړ ول، نن یې د اسلام جنډه پورته نیولې وه. که پرون د وطن اصیل بچی و، نن هم سوچه مسلمان دی. خانګی پر خپل فکر نازیده چې حالات په خپله ګټه بدلولی شي. له ځانه سره یې وویل، نور تر چا کم یم، ښه پوهېږم مشرۍ ته تر هر چا ښه جوړ یم، خو افسوس چې جیبونه مې تش دي. بیا یې وویل، که دا زه وم او دا مې ښه فکر و، که نن وي او که سبا د هستۍ به مې ارمان پوره، که نن وي او که سبا د هستۍ ارمان به مې هم ترسره شي. ښه دا ده چې اوس د قومندان لمن ونیسم. قومندان د کور کلي سړی دی، خیر دی که د ډم په سترګه راته ګوري دی، دا یې څو وخته نور هم ډم. سم له لاسه د ځان ساتل ضروري کار دی چې کله حکومت د مجاهدینو شي، زامن به مې لوی سړي وي، ځکه چې په مجاهدینو کې نور داسې څوک نشته چې مکتب یې ویلی وي. ټول ولس به زما قدر کوي. ښځې یې ورته وویل، سړیه مځکه دې ولې پرېښوده؟ خلقیانو درکړې وه، مجاهدین هم در سره جوړ دي، هم ته خدمت کوې، هم د غبرګ ملاتړلي زامن ورسره دي، هغوی به څه پکې وایي؟ و ښځې په مځکه به څه کوم؟ 18 جریبه مځکه یو د تا غاړه نشي ایستلی، ولې د خلکو خولې راخلاصوم؟ څو وخته لا نور هم په زړه کاڼی کېده چې مجاهدین بریالي شي. یو زوی به د ولسوال وي او بل قومندان. هغه به ښه وي چې د ولسوال او قومندان مور یې، که دا چې په ویره ویره په پردۍ مځکه پراته یو، نه زړه ترې ځي او نه مو ګزاره ورباندې کېږي. خو سړیه تا ته چا ویلی دي چې زوی به مې ولسوال وي؟ خانګي په ډېره ډاډمنه غاړه ورته وویل، ښځې دا زه څه درته ښکارېږم؟ ږیره خو مې باد ته ولاکه سپینه کړې وي، ټول عمر مې سړي پوولي دي، د هر وخت په هوا پوهېږم چې د خلقیانو وخت راغی، تر هر چا مخته ما ورسره لار یوړه، د ملک او پټي خاوند شوم چې په هغوی ړنګه شوه. عقل مې راته وویل چې د مجاهدینو دوران راځي، هم مې ځان ور خپل کړ، هم مې زامن ور باندې ومنل. د سبا په حال هم پوهېږم، دا پرچمیان راته د څو ورځو ښکاري، مجاهدینو ته د ټینګې نه دي، آخر به تښتي او قدرت به د مجاهدینو لاسته ورځي. ښه نو بیا به حکومت جوړیږي، ماموران به ټاکل کیږي او د مجاهدینو خوښ خلک به راځي. دا منم خود به راځي، بې حکومته خو نه کیږي، خو د تا زامن به په کوم خوشحالۍ کې ولسوالان کیږي؟ چې حکومت د مجاهدینو شي، هغوی مې ولیدل په ټکي هم نه پوهېږي، حتی د 2 خرو وربشې هم نشي سره جلا کولی. زما زامنو مکتب ویلی دی، په لیک لوست پوهېږي، چې دوی نکړي مقرر کارونه به په چا کوي؟ ښځې یې په کړس کړس وخندل او ویې ویل، رښتیا دا دې ښه فکر کړی، خدای دې ژر دوی ته بری ورکړي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر سبا شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
د شپې داستان